مفکوره د فکر نه راوتې ده. د کم انسان په ژوند کې چې د څه شي زیات اهمیت دی هغه فکر دی. یعنې د فکر د انسان نه مري. انسانان راځي دلته څه وخت تېروي بیا ځي. ځینې خلک یادېږي او ځینې بیا خلکو نه هېر شي. خو هغه خلک یادېږي چې د چا څخه فکر پرېښی وي، ژور فکر یې پرېښی وي، روڼ فکر یې پرېښی وي او د انسانیت او د خلکو د بشریت په ګټه چې کم فکر پرېښی وي. د مفکورې بنسټ په فکر دی. نو دا د انسانانو د خلکو بیا د خصوصا د پښتنو د فکر د ښه والي لپاره جوړ شوی دی. د پښتون قام د فکر جوړولو، ښه کولو او د پرمختګ لپاره چې د کتاب څومره ارزښت دی، اهمیت دی، ضرورت دی، مفکوره دغه ضرورت پوره کوي. کتابونه، تیټر، سټډي سرکل د خلکو فکر ورکولو او ښه فکر ته وده ورکولو کې چې کم رول لوبوي، کم کار کوي د مفکورې، د دې ډېر زیات ضرورت دی او بیخي د پښتنو دپاره په نن سبا وخت کې همدغسې دا د کامیابۍ او په خاصه توګه چې د ماشومانو دپاره موږ ماشومانو ادبیات نه لرو، پښتو کې بدمرغۍ نه ډېر کم دي. د ماشومانو دپاره د ادبیات، د تیټر، د مکالمه په وړاندې وړل، د دلیل او د سټډي سرکل دا روایت که پوخ شي او دلته رواج ومومي دا به ډېر ښه وي. زموږ دپاره ډېر ګټور ثابت شي.